طاووس چې په انګلیسي کې پیکاک یا پیفول بولي د هندوستان مشهور او ښکلی مرغه دی. طاووس نسبتاً غټ مرغه دی. د نر طاووس اوږدوالی یې له مښوکې د لکۍ تر پایه له 100 تر 115 سانتي مترو ته رسیږي. د طاووس اوږدوالی بیا شاوخوا 95 سانتي متره دی. د طاووس او طاووسي وزن له 4 تر 6 کیلوګرامو پورې دی. طاووس په ټول هند او د سریلانکا په نسبتاً وچو او ټیټو سیمو کې اوسي. دا مرغه په ندرت د سمندر د اوبو تر سطحې په 2000 متره لوړو ځایونو کې لیدل شوی دی. سره له دې چې طاووس د لندبلو او وچو ځنګلونو مرغه دی، په کرنیزو سیمو او د انسانانو په شاوخوا کې له اوسېدو سره ځان عیارولی سي. طاووس د هند په هغو ځایونو کې موندل کیږي چې اوبه لري. د هند په شمال کې مذهبي عقاید سبب سوي چې دا ښکلی مرغه خوندي پاته سي. له همدې کبله هلته خلک له طاووسانو سره کار نه لري او طاووسان هم په کلیو او ښارونو کې بېغمه ګرځي. ځینې مورخان وایي چې طاووس په لومړي ځل اروپایانو ته لوی اسکندر ور وپېژانده. خو ځینې نور بیا وایي چې دا مرغه تر میلاد 450 کاله دمخه اتن ته رسېدلی و. زموږ په هېواد کې د طاووس د لکۍ یا وزر بڼې ځینې خلک په کورونو کې د ښکلا لپاره ساتي.